کله چیرې په کورنۍ کې یا هم په دوستانو کې په قریبانو کې په عزیزانو کې چغلخور او شیطان سړی ول، د دې یو شیطان د وجې به دا ټوله کورنۍ سره خپای، د یوې شیطانې د ښځې د وجې به ټوله کورنۍ یو پر بل سره بدنیتي، د هغه کوره به برکت کډه کړي، د هغه کوره به مشورې د خدای په معنی اخیستي، د اتفاق به خانه پکې خراب وي، یو څوک به د بل سره په ژبه نه پوهېږي. د چغلخورۍ د وجې کورونه خو څه کوي چې تباه سوي دي، قومونه په بدي ځل اخته سوي دي. در دې پورې علامه شمس الدین الذهبي رحمه الله چې ډېر یو لوی ستر عالم تېر سوی دی، یوه د عبرت او د پند واقعه رااخیستې ده. اب وروسته راخلو خو اول تاسو د دې چغلخورۍ او د شیطانت یو څو نورې خبرې هم را سره واورئ چې در څو خدای ناکرته زموږ څه دی خبرې چېرته ونسي چې هغه یا زموږ چغلخوره سو، موږ شیطانان سو، موږ نمام ولا سو، موږ خدای ناکرده په ابس کارو مبتلا نسو، د شیطان په صفاتو باندې ښایسته نسو او چېرته د جنت څخه محروم نسو. ډېر پام په خبرو کې کوئ، ډېر سوچ کې کوئ چې هغه خبره کې خیر نه وي، د هغو درکولو 100 ځله نه کول بهتره ده. چې په هغه خبره کې خیر نه وي، د بې خیري خبره څه دپاره سړی کوي؟ ولې د خلکو نیتونه انسان پرله بدوي؟ وایي چې خیر دی چاته نه رسېږي، بس بیا دې هم کور ودان څه شر چاته مه رسو. چغلخوري، شیطانت، نمام دا ډېر بد صفات دي چې په چا کې موجود دي. مسلمان یوازې دا نه دی چې بس هغه لمونځ کوي. نبی کریم علیه السلام کامل مسلمان هغه څوک بللی دی چې د خولې و د لاس د آثار و د هر قسمه آزار نور مؤمنان په امني تا څه آزار هم سړی ته ونه رسېږي. په خپلې کورنۍ کې خاوند او ښځه په اوس وخت کې ډېر دی چې بس یو د عذاب زندګي سره تېرېږي. ولې؟ خو موږ ځان نه دی خبر کړی په خبرو. چغلخور هغه څوک دی چې د خلکو خبرې یو بل ته وړي، بیا خاص کر په دې نیت باندې چې فتنه و، خوابدي و، بدنیتیا و، حسد و، کرکه پکې را پیدا کړي، سره بدنیت یې کړي، سره بدګمانه یې کړي. بدګماني دی شی ده د سم سړي نه به غل جوړ شي، د غل نه به بلا څوک بتر وي، د سم سړي نه مصلح انسان نه به تا ته چې کله په رنګ ولړي لکه هغه یو شي ته چې رنګ ورکړي، سپین یې تور سي، تور ته سپین رنګ ورکړه. بدګماني دی بلا ده. د بخاري او د مسلم شریف حدیث دی متفق علیه، د دواړو جهانو سردار فرمایي چغلخور سړی به جنت ته نه ننوځي چې در څو د خپل عمل سزا نه یې کتلي. دا ټول شیطاني کړنې او کارونه دي څوک یې کوي. لکه یو سړی درواغ وایي دا د شیطان کار دی. یو سړی د خلکو په مابینځ کې فتنه او کرکه او حسد را پیدا کوي، دا د شیطان کار دی. خلک سره اخته کوي، دا د شیطان کار دی. بدنیتیا د خلکو مابینځ کې پیدا کوي، دا د شیطان کار دی. دوکه چاته ورکوي، دا د شیطان کار دی. حسد د چا سره کوي، دا د شیطان کار دی. او ټول بد کارونه خوښول دا د شیطانانو عملونه دي. دا ټول د شیطان لارې دی او په جهنم دی. قرآن عظیم شان کې الله پاک جل شانه فرمای انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. شیطان غواړي چې ستاسو ترمنځ اے مسلمانانو، اے مؤمنانو، اے د یوې کورنۍ خلکو، اے د یوې کورنۍ غړو، اے قریبانو، دوستانو، ټول مؤمنونکو ته قرآن دا اعلان کړی دی چې هغه ستاسو مابینځ کې دښمني، کرکه، بدنیتیا، بې اتفاقي واچي. نو له دې وجې ګرانو عزتمند ورونو د چغلخورۍ څخه ډېر لرې اوسېږئ. د چغلخورۍ سره د انسان عزت له لاسه وځي، د غیبت د وجې د انسان د عزت د لاسه ځي، د درواغو د وجې د انسان عزت د تل لپاره له لاسه ځي. دا کار نه یوازې د دوه کسانو دپاره بلکې د کورنۍ تر مابینځ هم دښمني پیدا کوي، بلکې د ټولنې در مابینځ، د قومونو در مابینځ. که داسې سړی په ښه خبره پوهېږي خو پوه کوي، کنی د دغسې یو بد او ناکاره سړي د کور پسې اخیستل درته جایز دی.
د دوستانو د لیست سي استل درته بهتره دي ورسره خوابدي او تعلق ورسره ختم کول کوم مشکل بیا نه درته پیښ شي ځکه دا ضرر درته رسي علامه شمس الدین ذهبي رحمه الله دغه واقعه نقل کړي د یو ځای غلام خرڅېدی غلام خو ډیر د شو صفات مالک نجار دیو کشتګرو بزګر دیو د خټو په کار بنای دیو دی پوي دی مثال په ډیرو خبرو ډیر کمالات وکي بکشي خو فقط شځوانم دی شپندم دی د کارم دی د چاغم دی مثال درته چې سړی ورته وګوري سړی په بدنه خطا وس خو برعکس دغه غلام مالک وای چې دغه سړی کې نور صاحب نشته نو خلک چې شیر نه سی ورته پښتنه جنو کې څه نور څه غي مې خو بنې کې پکشي کې بدی مټن کې بدی شي نو دی مالک به ورته ویل چې په دی غلام کې یو عیب ستا هغه عیب دا دی چې شیطانت یا چغل خوري یا نمامت یا دی یو خبره بلته وي بس د بعضی کسان دغه عادت هغه غریب مصروف نه هغه خپل کار نه لري هغه غریب ته بل دند نه ورپاته هغه تلاوت نسی کولای هغه ذکر نسی کولای هغه په خپل نه په شپویج نه په بد بس هم دومره بیا خاص کر دا شي تا خبره مال دروړې زما خبره تعالی دروړې وې دا دی یو سړی رانیوي بارے د مالک ورتل چې په دې کې دغه نمامت ستا د شیطان است نور بل کوم عیم نست کې پکشي کې نه غل دین ډاکو دین بل د نه ولا شاغ ورته وې دا چلو دا دون عیب نه دی د دیو کې شیطان دی بنو مش سره خطا بس مش خو دی ورونو لکه ګوړي دی پلروالي او زویوالي مې دی لکه ګوړ دی پلان دی اورته شدي کورته چې راوستي یو څو شپې ما بعد دغه غلام دی او ته دویم او ته ما بعد چې لښترګي وکړي یو ورځ د دې دغه وشزي تی ویلي دي کور والا مالک وشزي تی ویلي دي چې ته پوهیږي دستا مالک خو لتا سره کوم خاص مینو محبت نه لري په دې شزه د در خانه خرابېش څه کوي ته په پوهیږي کنه ستاج د خاون تعلقات د بل شزه سره دی واده در باندې کوي بند در باندې کوي نو ورته لاره داده چې د ځنې سره دغه بهشتان نه چې د اکشته د غاړې خوات دغه بهشتان به قرار یو څو دانې په پنر باندې په خوا وخت کې په کم چړی وي چې سره کم چړی دی په چړه به د څو بهشتان جنا کاټ کې نو به د سره کشیر دی نو دا به دمګری لوي سي نو دا به د رقم کوډي په وکي دا به د سحر په وکي دا د تلار برابر کړی دم ځکه ورته باغ کړی برعکس دغه زیل دغه غلام به ورغلی دي د کور مالک تی ویلی دي د شز به خاون تی ویلی دي چې ته خبر یې ستاسو د شز د بل چا سره تعلقات زوما چې ته دی وک کې د سی په یو نږدې شپو کې تاګ سره ووجنه دا نشانه ده چې ته د شپې به د سي دا بچاړه د لراوړي د لازم اور تو دی بنې دا شزه خلما سره د کال نه د دوه نه د ول دغه سره ادا دي سوکا ور دی بل دی پکی بل اخر دی حالت د خبر ورسېدله څنګه شزه غریب خو نه د خبره دلته سړی نه دی خبر د شپې هغه په نیم حال کې وید دي چې ته د شزه څه چم کی شزه په یو شپه کې ورته پوکړې چې په دې شپه کې ته لور څخه خوند دي سپید دی برکه ایسو بشتان جنا وشکو نو دمګر لبیز لويسم هغه غریب چې په کم نیت باندې چاړو وروړي د سوچ کړی دي چې یاره حلالي مرشتیا غو خبر خورشتیا دا چاړې راخستې دا شزه په وجه خپل شزه خاون شزه وی بیا د دې شزه قربانه ولاړ سول چورور څه کیسه خبره چشت شیطان کاکا ورته ویل غلام چورور دا خدای رقم کیسه ول نور مالګ پرواچ ول خبل نور ګرم سول الله د دې کورنۍ د دغه خلکو در مابین هغه چې کوم د قومیت خبره ده اکم چې قبيله خبره ده د قبيلو تر مابین د دې پر سر بدی زللوي څنګه دې مشزه ووجه زمړه تاسو شراب خورلون دا وواجی هغه بل وجی بل وجی لدی وجه زما ګران عزتمن دورونو تر دا ځای پر خدا واقعا بیان شوی ده دا ګر سره یا مثال دا ګر سره مثالی واقعیا لدینه ته دا پندو عبرت واخلي لدینه دا سبق موږ لاخستل پکار دي چې کوم وخت کې تاسو یو چغل خور یو نمام یو بد سړی تاسو د شیطان کار کوي هغه تاسو د حال راوړي هغه تاسو مثال د مجلس شریکي هغه تاسو دغه خبرې درته کوي
نو په دې ځان پوه که چې زموږ په دې معاشره کې به ډېر خلک ناکه په ناجوده د دغسې خبرو د وجې تعلقات سره خراب وي، د قریبانو در مابین به تعلقات سره خرابات وي، د ورونو در مابین به تعلقات سره خراب وي، هغې کې د شیطانان په رنګ د انسانانو ننوتلي دی چغلخوره دی نمام دغسې د دوست سره جنګونکي بدنیتیا او کرکه په مابینځ کې پیدا کوونکي د قریبانو مابینځ کې دا کسان په ننوتلي ځکه بیا په کورنۍ کې خیر نه وي، ځکه په قریبانو کې بیا خیر و برکت نه وي. موږ مکلف په دې یو چې دوه سره خوابدي مزر سره په خلا کو خوشاله کو په دې ځای کې ته یو د خبره کولای شي چې دا خبرې دوه سره درې سره په دې ځای کې چې ته یو دوه سره خوشاله کې تا ته یو څه خلاف خبره لام جایز ده، هغه به ته نه رانیول کېږي. نبی کریم علیه السلام او صحابو ته فرمایي چې د ټولو نه غوره کار زه تاسو دروغ شم. صحابو ته قربان وو ولې نه ضرور دی د الله پیغمبر وته لمونځ نه دی صدقه نه ده وایي چشتي بیا د هغه ټولو غوره کار وایي دا دی چې د دوو در مابین چې کله توړ وي د هغو در مابین خوابدي وي د هغو در مابین تعلقات خراب شي هغه تاسو سره اصلاح کړي. دا بی اتفاقی دا خوابدی دا د دین بالکل صفایی کوي. په کلی ولاکه کې خلک جمعات ته ناراض ولی خو د ګلمرجان څخه خوابدی مثال درته لکه د الله د کور څخه نه خوابد شیطان دی کې پکلی د غرانګه د دې وجه د خلکو در مابین زغه وسیله رحمی او قرابت چې واجب دی هغه ختمي ولی خوابدی در مابین د دې وجه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک فرمایي د بی اتفاقی د خوابدی د خرون کې دا بیشتان نخري بیشتان نه در سکاږي لیکن دا هغه د شو خبرو صفای راولي د ایمان د اخلاصي د نیکو د اخلاصي د سلام د اخلاصي د حسد او بغض شیطان وشي دا سینه بلی د شیطان کندوالي مرکز به دغه حال بدر سره جوړ کی.